د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د جبهې مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سره له نږدې څخه لیدنه کړې. دغه لیدنه ایران تهران کې ترسره شوې ده. زیاتو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو او د جبهه مقاومت د ډلې دغه لیدنه به ډیر ښه دوام وکړي او دا یو غیر عادلانه غونډه کې شوې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ځینو رسنیزو سرچینو راپور ورکړی چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د ایران په پلازمینه تهران کې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره لیدنه کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ناسته په غیر اعلاني ډول ترسره شوې او پکې د افغانستان په وروستي سیاسي وضعیت، د امنیتي مسایلو او د راتلونکي احتمالي تعاملاتو په اړه خبرې شوې دي. سرچینې زیاتوي چې دواړو لورو د خبرو اترو د دوام او د سیاسي حل لارو پر ارزښت ټینګار کړی دی. تر دې دمه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت او همداراز د احمد مسعود له دفتره په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی او نه هم د ایران حکومت په رسمي ډول دا لیدنه تایید کړې او یا یې هم رد کړې ده. سیاسي شنونکي وایي که دا لیدنه رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سیاسي ډیالوګ په برخه کې یو مهم تحول وګڼل شي، ځکه چې دا ډول تماسونه کولی شي د داخل اختلافاتو د هواري لپاره نوې لارې پرانیزي. شنونکي همداراز یادونه کوي چې د ایران د افغانستان د بیلابیلو سیاسي اړخونو ترمنځ د تماسونو لپاره مهم سیمه ییز رول لري او دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان ثبات لپاره د خبرو اترو فضا پیاوړې کړي. راپورونه وایي چې د افغانستان خلک تر هر څه زیات د جګړې پای، ملي تفاهم او باثباته سیاسي راتلونکي ته هیله مند دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان.